درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټان د ازبکستان نه عربي متحده اماراتو ته ولېږدول شول. د افغانستان د پیلوټانو یوه ډله چې څه باندې یوه میاشت کېده ازبکستان په یو نظامي کمپ کې اوسېدل د یکشنبې په ورځ عربي متحده اماراتو ته روان شول. یو افغان پیلوټ د نوم نه ښودلو په شرطه رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پیلوټانو د ایستلو بهیر د یکشنبې په ورځ پیل شو او ښایي چې څو ورځې به دوام وکړي. سره له دې چې طالبانو ویلي وو د غچ اخیستو په خاطر په چا برید نه کوي، خو دغو پیلوټانو افغانستان ته د بیرته تګ نه ډار درلود او ویلي چې طالبان یې وژني. دغو افغان پیلوټانو د افغانستان نه د وتلو پر مهال د ځانونو سره 46 الوتکې هم وړې وې او تر اوسه په ازبکستان کې ولاړې دي. د اګست د میاشتې په 15مه نیټه کابل ته د طالبانو د راتګ نه یوازې څو ساعته وروسته د افغانستان د نظامي پرسونل 515 اتیا غړي د خپلو کورنیو سره یوځای په 22 نظامي الوتکو او 40 هلیکاپټرو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر نه ازبکستان ته ولاړل. ویل کېږي چې د افغانستان نظامیانو 8 هلیکاپټرې د پنجشیر ولایت ته هم وړې وې چې د وژل شوي جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت د جبهې په نامه د وسلوالو مشري پکې کوله. تر اوسه معلومه نه ده چې د ازبکستان نه عربي متحده اماراتو ته تللي افغان پیلوټان به کوم هیواد یا هیوادونو ته ویوړل شي، خو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال د شنبې په ورځ ویلي وو چې ښایي د افغان پیلوټان لومړی قطر او د هغه ځای نه یو دریم هیواد ته ولېږدول شي. یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو په ازبکستان فشار راوړی وو چې د الوتکې او پیلوټان هغوی ته وسپاري. د ازبکستان لپاره د یو پخواني سفیر د امریکا پخواني سفیر جان هربست امریکا ستایلې ده چې دغه افغان پیلوټان باسي، ځکه وایي دا په امریکا د افغانستان د پیلوټانو حق دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا خو وخت.